د شهید سردار محمد داود خان سپینه کودتا په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډېرې کودتاوې سوي دي، خو کله چې د سپینې کودتا نوم اخیستل کیږي نو د هر چا ذهن ته د شهید سردار محمد داود خان څیره راځي چې د 1452 هجري لمریز کال د سرطان د میاشتې پر 26مه نیټه د یوې سپینې کودتا په ترڅ کې له اعلیحضرت محمد ظاهرشاه څخه چې د سردار محمد داود خان د کاکا زوی و واک ترلاسه کړ. شاهي نظام یې ختم او جمهوریت اعلان کړ. تاریخ پوهان د شهید سردار محمد داود خان کودتا ته ځکه سپینه کودتا وایي چې بې له وینې تویېدنې کودتا ترسره او واک یې ترلاسه کړ. شهید سردار محمد داود خان د افغانستان د سولې او پرمختګ د تاریخي پړاو یوه روښانه څیره او په هیواد مین میړنی شخصیت و چې هر رښتینی او بااحساسه افغان یې په نوم ویاړي. شهید سردار محمد داود خان چې کله د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه په وخت کې د افغانستان صدر اعظم و، په هغه وخت کې هم د افغانستان د اوسیدونکو د نیکمرغۍ، سولې، پوهنې، ملي یووالي، مدني خوځښتونو او هر اړخیز پرمختګ لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي او په افغانستان کې د پرمختګ او اصلاحاتو سخت پلوي و. د شهید سردار محمد داود خان د جمهوریت په کابینې کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ښاغلي باچا ګل وفادار د بي بي سي له پښتو څانګې سره په خبرو کې ویلي چې شهید سردار محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې هم په شاهي نظام کې د اصلاحاتو غوښتونکی و او په دې برخه کې له اعلیحضرت محمد ظاهرشاه سره ډېرې خبرې کړې وې. د خبر درته وایم چې کوم وخت صدر اعظم و دا دغه نتیجې ته رسېدلی و چې په دا شکل اداره چې ده که د تغییر باید راشي. څه رقم تغییر چې ده د په شخصي لحاظ دا مسله د شاه سره مطرح کړې وه چې دی په پایس د شاه د شی مشروطه شي. یو دوم دغه کوم امتیاز چې فامیل د شاهي اخلي د ده په حصه کې کوم هغه اعتراض نه لرو، اما د تره زامن په جمله کې دا هم راته دا چې غیر منصفانه دي چې دا صدر اعظم ورسره کړی. بلاخره خبره دغه ځای ته ورسېده چې شاه نه مثبت ځواب ورکوه نه منفي. کوم شی ده چې والو د صدارت په وخت کې د شاه سره په شخصي توګه ورته ولو دی خپله کابینه راټولوي، هغه شیان دی په قلم باندې کاغذ باندې راوړي، کابینې غړیو ته ورکوي چې دغه هفته تاسو په کور کې وګورئ، بل هفته چې د کابینې غونډه وشوه په موږ دا په بحث وکړو، دا شی علني کوي د کابینې غړي ته چې دغه ولې د هغه د ټول څه تایید کړی ته بیا د ولې دی چې که څوک غواړي چې کم زیاتې کم نظر ورکړي بیا دا صحیح دی. دغه پلان دی لګلی و د روڼشاه د شهید ته یې لګلی و. یو شرط بل نه و چې که چېرته شاه یې ونه مني دی خبره دی به استعفا ورکوي کابینه په آینده کې به د سره همکاري نه کوي. دا چې ولکه شاه بیا پټه خوله پاتې شه ځواب یې نه ورکوه. 40 شپې چې تېرې شوې داسې بین المللي داسې یو تعامل دی چې 40 شپې که ځواب څوک ورنه کړي دغه معنا یې رد ده که نه چې داود خان هغه وکړه استعفا وکړه. دغه د یک شکل د تحول د خپله داود خان څه دا فکر په یو واقع پیدا شو د مصالحې د لارې وینم. شهید سردار محمد داود خان له صدارت څخه تر استعفا وروسته پوره 10 کاله پر کور کښېنستی او هیڅ ډول دولتي دنده یې اجرا نه کړه. یوازې له خپلو ډیرو نږدو ملګرو سره په اړیکه کې و او له هغوی سره پر اعلیحضرت محمد ظاهرشاه د کودتا پلان جوړ کړ. د کودتا پر مهال اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ایټالیا ته په سفر تللی و. د شهید سردار محمد داود خان د کودتا د پلان او دا چې دا پلان څه ډول عملي سو په اړه ښاغلي وفادار وایي. دوم مثال څوک نشي راوړی چې د ده په حالت کې وي نیته کودتا وکړي. د هیڅ نظامي قوت یې چې نه لره که چې نه لره کودتا څنګه کا داود خان ور داسې ابتکار یې وکړ. اول د په هغه باندې خط کش کړ دا څوک چې غاټ هغه منصب یې لري قدرت یې لري په عسکري کې دواړو نه یې شروع وکړه که نه. زه په وخت کې تورن وم د موږ اکثره ملګري توران بریدمن دغه و او اصلي قدرت ویم د دغه سره او د دغه بیا څومره ډېر هغه د خطر ده چې افشا کېږي
نو داود خان چې کودتا دغه اقدام چې ده وکړو اول دا مسله د خپل ورور سره د مطرح کړې وه یو ورته ویلو چې وروره دا هېڅ امکان نه لري ته نظامي قدرت نه لري دا افشا کېږي بیا ده ورته ویلو چې مو تصمیم نیولی دا عملي کوم اما داسې و چې دغه د ده سره چې څوک په دا پروګرام کې وو دوه ټکي سره شریک وو یو په افغانستان کې شاهي نظام بدلول په جمهوریت دوم د داود خان په دغه کې چې دا کامیاب شو دا به دغه نظام مشر وي اوله ته راپور ورسه د دغه 15 ورځې مخکې د کودتا نه چې داود خان په مشرۍ کودتا کې د چې اخر ته بیا معاون شو د عبدالله په کور کې رجام کړهوال ورده څوک چې د کودتا کې ګډون کړي دا مشرونه په دغه ځای کې راټول کړو راته وایي چې کودتا نه دولت خبر شوی دی تصمیم په تاسو پورې دی چې چار څه چې کوي وایي په دا کې متاسفانه ځینې نفر به پکې مانه شو چې رښتیا وخت راغی چې تاسو پوهېږئ هغه پرېکړه وکړئ بیا دا خبره یې وکړه دی ووت موږ سره پورته شو په دغه ځای کې داسې حالت راغی چې که مخکې موږ کودتا کړه اوس کودتا مجبور کولو چې وبکړه دغه نفر دی تر اخره یې فشام نه کړ چا ول ورکړی و په 25 د سرطان یې کور ته ورغلم یوه ورځ مخکې د کودتا دغه کودتا کېږي او داسې وخت ورغلم چې د عادي وخت نه و د رسمي ورځ ورغلم زه به همت رخصتي په ورځ ورتلم ورته به مو چې د موږ هلیکوپټر مجهز دي په راکټو باندې تطبیقات لرو ثابته تطبیقات دي که نن شپه هغه ونه کړه کودتا ونه کړه دا ثابته دا فایر کېږي موږ راکټ بیا په تیاره کې نشته په هلیکوپټر کې نشته بیا به ډپونه راوړو بیا دا و چې د کماندو و په ار کې موږ لاس ټانکونه لرل چې په یو کې د ګارد کې حبیب الله و کماندو کې فیض محمد یا دغه دوه بول راوړه په فیض محمد و حبیب الله چې موږ ته وریو سیر ته و چې غواګ ونسه و چې دا دوه شی د مش پښتنه کړه چې کودتا کله کېږي ورته په کوم ځای کې و چې داسې دی چې کودتا نن شپه په 12 بجو بیا مو صاحب داسې دی د 12 بجې مو سینما شوقي نه یم ورودلی به چې آخري فلم نه وخت خلاصېږي که دغه حرکات وشي د خلق ته به هغه موږ مزاحم شو و چې مو چې دکه په 1 بجې شي داود خان عادت هم دغه سوچ اخر خبره باید یې ده وای و چې نن نور 1 بجې نه خبره سه په 1 نیمه دي شي دوام زه په خپل کور کوم یمو د محل د کمانډ چې درته نور په دا شپه باندې سیب د فیصله وشو چې په 1 نیمه بجې د شپې وشتم د سرطان کودتا باید وشي نوم د شپې جوړ شو کته ته ورکړای شو نفر مخ هر څه خپل وظیفه خبرو موږ هم دا دوه شی تسلیمی د ارک و کماندان د قوای مرکز د بشر زمو عبدالولی مګر مشکل څه و داود خان متوازی و چې که د لاس نفر نه اضافه به یو نفر اضافه مړ شو دغه کودتا مسؤلیت زه په غوړه نه وخله بیا تو څه پکې کورم په ګارد کې 1000 نفر به موږ په ګارد ته چې ورنتو 200 د موږ 200 نفر دا باید یو صحیح تاکتیک وغوړي کنه موږ ارک په 15 دقیقې کې ونیو موږ داسې اردوم لرل د شهید سردار محمد داود خان په کابینه کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ښاغلی باچا ګل وفادار وایي چې د سرطان د 26 نیټې کودتا لکه څرنګه چې د شهید سردار محمد داود خان غوښتنه وه بې له وینې تویېدنې سرته ورسېدل د سرطان د 26 نیټې پر سهار داود خان له کابل رادیو څخه د یوې لنډې وینا په ترڅ کې د جمهوریت اعلان وکړ برای سعادت آینده وطن خود جز قائم ساختن یک دموکراسی واقعی و معقول که اساس آن بر خدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد راه دیگری سراغ نداشتم و ندارم. به نظر بنده تهداب اصلی چنین یک وضع اجتماعی تأمین کامل حقوق مردم و اعتراف کامل به اصل حاکمیت ملی است که نباید به دو اصل فوق ظاهر یا پوشیده خلل وارد شد. این آرزوی مقدس بود که مرا وادار ساخت
10 سال قبل من و رفقایم پیشنهاد آخرین خود را به حضور شاه پیش و تطبیق آن را برای خیر و سعادت ملت افغانستان تمنا کنم. این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک میگویم و آن را برای سعادت سرفرازی افغانستان و ملت افغانستان مسعود و میمون میخوام. ښاغلي وفادار وویل چې شهید سردار محمد داود خان واک ته له رسېدو سره سم د وزارتونو معینانو ته لارښوونه وکړه ترڅو چې نوې کابینه جوړیږي د وزارتونو چارې پر مخ یوسي. د په بالګري کې رښتیا 15 نفر په کابینه کې راغلو. نور د رادیو نه اعلان وشو چې اول ورځ چې د کودتا وشوه چې معینون د وزیرونو وظیفه تر وخته مخته بیایي تر څو چې کابینه جوړېږي. یو مامور تغییر تبدیل نشه، هر څوک په خپل ځای و. اما په سیاسي پوستو کې ځینې نفر که فکر ایجاب کړي یو داسې ټیم به جوړوي په سیاسي لحاظ په مسلکي لحاظ یو تن چا نه دی بدل کړی. واک ته له رسېدو سره شهید سردار محمد داود خان غوښتل چې د نړۍ له لویو هیوادونو او ګاونډیانو سره متوازنې سیاسي اړیکې ولري او له همدې امله خپل ورور امریکا ته ولېږي. خو کله چې د وسلو او نورو تړونونو په اړه له امریکا څخه منفي ځواب ترلاسه کړ نو بیا له روسیې سره د همکاري تړونونه لاسلیک کړه. داود خان چې قدرت ته ورسېد دغه خبره ډېره واضح وکړه چې افغانستان د دنیا د غوټو د ټولو مملکتو سره لرې دي که نږدې دي غټ دي که وړه دي شوروي اتحاد و که غربیانو د غوټ سره نه روابط غوښتل. په هغه وخت کې اول د چې مراجعه وکړه غرب ته د وسلې په باره کې غرب منفي ځواب ورکړ. منفي پرېږده شرایط یې پکې ښه چې ده ته یې منل مړ ده و چې یو دغه د پښتونستان مسله دغه نه په صرف نظر کې غرب ورته ویلي په خپل امریکا ته ورور لګلی نعیم خان په وخت وزیر خارجه و معاون د صدارت یو به په پښتونستان مسله نه به هغه کې صرف نظر کې. دوم په پاک د سنتو او ستوکو په شاملېږي چې د ایران په وخت غړی و عراق و پاکستان و خپل امریکا و. دا شرطونه داود خان ته منل ورنه و چې منفي ځواب یې وخت د دوی لري لرلی لیا به په خپل سلا جوړول په خپل ملک لیا به بل شوروي ته نه وخسته. د کدی د خلک نږدې بلی دی ورنږدې. د سیاسي چارپوهان وایي چې شهید سردار محمد داود خان بیا هم غوښتل چې افغانستان له لویو قدرتونو سره د اړیکو تعادل ولري نو له همدې امله د روسیې ترڅنګ له غربي هیوادونو سره هم اړیکې ونیولې او سفرونه یې وکړل. همداراز ښاغلي وفادار وایي چې شهید سردار محمد داود خان د ډیورن فرضي کرشاو د پښتنو او بلوچو د موضوع په اړه هم پلانونه درلوده او غوښتل یې چې دا موضوع له پاکستان سره په سولیز شکل حل کړي چې له همدې امله د سرحدونو او قبایلو چارو مستقل ریاست په وزارت بدل او په کابینه کې ځای ورکړ. یو مملکت چې پاکستان ورته وایي یو څه سیاسي اختلاف لرو عام غواړو چې د سیاسي لارې حل کړو. پاکستان څه داسې و چې دی د پښتنو بلوچو مسله بیخي د دغه نه دی نشه تېرېدی. دی د کوزو پښتنو نه هېڅ نشه تېرېدی چې اول صدراعظم شه په یغه وخت کې لویه جرګه یې راوغوښته یغه پرېکړه وکړه چې موږ د ډیورنډ خط په رسمیت نه منو. لویه جرګه چې البته د رئیس دولت نه یې هغه صلاحیت زیاته که نه چې ولسمشر شه دغسې و چې موږ د یو مملکت په دنیا کې دی چې موږ سیاسي اختلاف ورسره لرو غواړو چې د خبره لرې ورسره حل کړو. چې راته وایي چې ته وزیر د سرحدات دا وزارت مخکې نه و نوم یې هم نه وایي و د پښتنو یې پرې جوړ کړه دا یې جوړ کړه یو و دوم داسې و چې دغه د یو د وزارت دفاع یو د وزارت سرحدات دا موضوع په مجلس وزرا کې نه مطرح کوله والمتوجه چهار شيء شو الشخص المتوجه محرم د اخصاص وتله وده خاص علاقه لري لري په افغانستان مسله د بوش لکه چې یو ارت د پریوي
وجود ناقص د پښتونستان مسله ده. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پخوانی وزیر ښاغلی وفادار وایي چې شهید سردار محمد داود خان د قانون پر عملي کولو ډیر ټینګار کوي. د ځان د کورنۍ د غړو او ټولو چارواکو په شمول هیڅ څوک تر قانون لوړ نه باله او هر چا که له قانون څخه سرغړونه کړې وای سخت چلند یې ورسره کاوه. د پرنسیپ سړی و، پرنسیپ یې لرو. دا هیڅ چا ته اجازه نه ورکوله په شمول د خپل ځان چې قانون مراعات نه کړي. قانون عام ته باید هیڅ د قانون لوړ نشته. چا به چې قانون نه بیا هغه وکړه، قانون به موت کو هغه نه کو، د چا لیوز نه کو، غټ په وسترګه کوته د خپل زوی او د عادي افغان هیڅ فرق نه کوي. مونږ درته وایو چې دغه محبت خلکو ته او صداقت خپل په جلو به کونز د مټر به چلو، تیل به شخصي ور وچول، شخصي مټر چې دولت هغه مصرف دي. دا عجیب غیر دا خپل صداقت وخت د معاش ونه خاست د شپه تر 8 بجې پر کور شخصي لحاظ د هیڅ په ګټه تر ونه خاست. دا رښتیا د تمه د یو په صداقت کې یو مینه د وطن سره هغه بخي د جنون دغه تر سره وطن سره مینه لري. همدارس ښاغلی ولیباس چې د باز محمد خان منګل زوی دی چې د پلار او کورنۍ له داود خان سره ډیرې نږدې اړیکې درلودلې، وایي داود خان د خلکو په منځ کې ژوند خوښوي، تل یې یوازې موټر چلاوه او د خپلو اولادونو او عامو افغانانو ترمنځ فرق نه کاوه. زندگی بسیار ساده و بسیط داشتن که در او مسئله نان، لباس و حتی از وسایلی که او استفاده میکرد بسیار ساده و ناچیز بود. نان بسیار ساده و لباس ساده او استفاده میکرد. در مدت 5 سال ریاست جمهوری معاش اخذ نکرد. دارایی ناچیزی که داشت جزء ملکیت دولت محسوب کرد. زمین‌های چلتن ولسوالی پغمان را برای مستحقین توزیع کرد. خانه و یک باغی که در پاغمان داشت به ریاست هتل‌ها بخشید و جزء ملکیت دولت محسوب کرد. پدرم برایم قصه کرد از دخترشان زرلشت که به پانتون امتحان داده بود و او نتوانست که موفق شد به پانتون را پیدا بکنه. امروز پدرم موضوع را مطرح کرد. پدرم موضوع را با شهید درمیان گذاشت. در جواب برای پدرم تذکر داد که ما یک زرلش دختر ندارم، همه کسانی که به پانتون امتحان داده دخترانم است. اگر ما یک دختر فوق‌العاده به پانتون شامل بکنیم و دختران دیگه ما چی خواهد گفت؟ ولی ما هرگز این کار نمیکنم. یک کمک قدمی دانم که اینا بره کورس بگیره، کورس تعقیب بکنه و یا کدام استاد بگیره با مضامینی که ضعیف هستند خود برسانه. ما میقدر کمک کرده میتونه که بر فیس کورس بپردازیم. و یک قصه دیگری که برادرم ساریاور توران عبدالمجید شهید یک روز برایم قصه کرد. او از این قرار بود با ما هر دیگر طرفای دیگر وقت که شهید با تفریح می برآمد ما با موتر تعقیبی او را تعقیب میکردم. یک روز موتر استاد کرد و دست اشاره کرد، گفت وقت که ما رفتیم رسم کردیم از من پرسان کرد که بچه‌م شما چی میکنی که با تعقیب ما میان؟ گفت ما گفتم که وظیفه ما است، برای ما وظیفه داده شده. گفت بچه همون مرمی که خداوند تعالی برای ما جور کرده او رو شما گرفتن نمیتونید و او روزی که برای ما تعیین شده شما زحمت نکشین. بعد از 5 بجه ما را بگذار که ما به شکل یک انسان بسیار عادی، یک تبع عادی وطن در بین مردم خود باشیم و ما آزاد بگردیم. ما تشریفات خوش ندارم و بعدا با ما کوشش کردیم که 200 متر 300 متر یک موتر شخصی پیدا کردیم بر نمبر پلیت شخصی خبر نشود که ما هنوز او را تعقیب میکنیم.
یک قصه دیگر از پسر مرحوم شهید داود خان. ما خود ما در تیم اتلتیک اردو روزانه از طرف دیگر با کلوب عسکری غرض تمرینات می آمدیم. یک روز با رفیقای خود قدم می زدیم در صحن کلوب، دیدیم که یکی از پسران شهید محمد داود خان با موتر تیر شد. ما با رفیقای خود گفتیم که این پسر شهید محمد داود خان است. اونا گفت قبول نکردن. گفت نه، گفت ما هرگز قبول نمیکنیم که یک پسر رئیس جمهوری مملکت با این موتر کهنه. اونا باور نکردن. بالاخره ما شرط ماندیم، میریم پیشان پرسان میکنیم که است یا نه. وقتی که نزدیک شدیم او متوجه شد که ما به طرفشان میم. 3-4 رفیقای ما بودن. احترام کردیم، دست دادیم. بعدا اصل واقعیت برشان قصه کردی که ما به این خاطر پیش شما آمدیم. این رفیقای ما قبول نکرد. او روی خود به رفیقایم دور داد و گفت که شما چی فکر میکنه که پسر رئیس جمهور قوارهشان یا لباسشان باید متفاوت باشه از دیگه مردم یادی کرده؟ گفت ما نام ما خالد است، ما پسر محمد داود هستم. همچنان پسر ارشد موصوف شهید محمد عمر در زمان ریاست جمهوری داود خان هیچ وظیفه دولتی نداشت. پسران دیگر شهید ویس و شهید خالد وظایف بسیار عادی داشت که یکی در شعبه تکنیکی رادیو افغانستان و دیگری در پلی تکنیک استاد بود. د افغانستان میړنی او وفادار بچی شهید سردار محمد داود خان خپل ټول ویاړلی ژوند په سرلوړي سره تیر کړي. د خپل خلکو خدمت په صداقت سره سرته رسولي. د شهید سردار محمد داود خان د خدمت پر مهال افغانستان آرام، د پرمختګ پر لار برابر او د هیواد ټول اوسیدونکو په ټولیزه توګه د قانون منلو ته چمتو و او په هیواد کې داسې یو آرامه فضا خوره و چې له واخان څخه تر سپین بولدک او له هرات څخه تر شیرخان بندر پورې په ټول هیواد کې د ناارامۍ او انارشیزم څرک نه لیدل کېده. بدماشي او جنګ سالاري نه وه. افغانستان د پرمختګ په بهیر کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ډغرې وهلې او د هرې ورځې په تېرېدو سره زموږ د خلکو ژوند د سمون پر لار برابرېدی. خو نړیوال او کورنیو توطیو پرې نه شود چې پر هیواد او خلکو ماین شهید سردار محمد داود خان افغانستان د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیال کړي. نو له همدې امله د 1350 هجري لمریز کال د ثور د میاشتې پر 9 نیټه د خپلې کورنۍ د 800 مظلومو غړو سره یو ځای د ثور په کودتا کې د خلک او پرچم د ډلو لخوا په شهادت ورسېدي او د افغانستان د روانې سترې غمیزې لومړی شهید سو.